عطا محمد نور عبدالله ته وایي د څوکۍ لپاره په سفارتونو مه ګرځه. د بلخ پخواني والي او د جمعیت اسلامي اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ته ویلي دي چې د څوکۍ لپاره د سفارتونو دروازې نورې مه ټکوه. د معلوماتو له مخې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د عبدالله عبدالله وروستیو ګواښونو ته په اشارې سره ویلي دي چې د قدرت او څوکۍ ترلاسه کولو لپاره سفارتونو ته نور مه ځه. نوموړي همداراز ویلي چې هیڅوک د ټاکنو کې د بحران جوړولو هڅه نه کوي ځکه خلک له دغه وضعیت ستړي دي. هغه زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پرېښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول مخته یوسي. عطا محمد نور هغه مهال د ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو ته غبرګون ښکاره کړی دی چې ډاکټر عبدالله عبدالله تر ټاکنو سم وروسته د خپلې بریا اعلان وکړ. د نوموړي تر اعلان وروسته عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په ټاکنو کې ګټونکی ټیم معلوم دی او د اجرایه ریاست خوبونه دې نور خلک نه ویني.